څنګه په خلکو ګران شم، څنګه داسې یو شخصیت ولرم چې په اجتماع کې په هر چا باندې ګران وم، محبوب شخص وم. شاید په دنیا کې زه ته زیات کسان وغواړي چې په خلکو دې ګران وي. حسام ورور څنګه یو انسان کولی شي چې په خلکو باندې ګران شي؟ بالکل جاوید ورور، هر هغه انسان چې غواړي نورو ملګرو باندې خلکو باندې د ګران شي او د خلکو په زړونو کې د ده لپاره مینه وي، څو کاره دي وکړي. لومړی کله چې ملګري سره مخامخ کېدې، ته مخکې کېږه، سلام کوه، په هغه باندې روغ باړ کوه، په هغې کې ټینګ نیسه، او کله چې د ورسره خبرې کولې سترګو ته یې ګوره. بل دا چې کله مجلس کې ناست وي او یو څوک راتو، ځای ورته خالي کوه او څنګ کې کېنوه. دا د انسانانو په زړونو کې ستا لپاره ډېره مینه زیاتوي. او درېیم دا چې کله چې زه ووایم ته ووایه. درېیم دا خلکو ته په خوږو نمونه اخلئ. ورته وایه پلانی جانه دلته راشه، وروره دلته راشه کېنه. که ورته ووایه چې د زړه سره که دلته کېنه ډېر ښه کار به وشي. یا هم دوی ته داسې په احترام نوم واخله. دغه شیان دي چې حسام صاحب ورور دوه دنې اشاره ورته وکړه، اخرني ما پکې لږ چلکي وکړله. د خوږې خبرې د انسان په زړه کې مینه پیدا کوي. او تر ټولو بل مهم پوهېږې څه دی؟ هغه څه دی؟ دا دی چې ته د الله پاک سره د اړیکه ښه کړه، الله پاک ته زړه کې مینه پیدا کړه، الله پاک په دې د خلکو په زړونو کې مینه داسې پراخه کچه باندې خپره کړي. حدیث شریف دی که نه؟ د بعضې انسانان سړی وګوري پر چا ګران شي، شاید هماغه حدیث شریف وي چې کله په الله تعالی باندې یو څوک ګران شي، بیا جبرائیل امین ته ووایي چې فلانی د فلاني زوی پر ما څنګه شو؟ ګران شو. بیا ملایکې ته موږ سره مینه وکړه. بېشکه جبرائیل امین ته وایي، هغه ملایکو ته راځي وایي چې فلانی جاوید په الله پاک باندې ګران دی، په ما هم ګران دی، تاسو موږ سره مینه وکړئ. کله چې ملایکې الله پاک جبرائیل امین او ملایکې د انسان سره مینه وکړي، اتومات ډول باندې د خلکو په دنیا کې د خلکو په زړونو کې د جاوید لپاره مینه زیاتېږي. سبحان الله. هغه بعض کسان چې بیا خبرې کوي خوږې څنګه د انسان په زړه باندې خوږې لګي. زه فکر کوم هغه انسانان په الله سبحانه وتعالی باندې ګران دي. یو لاغونه ته السلام علیکم. زه به درته یوه غېږه ورکوم.